السلام علیکم ګرانو مینوالو، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. ګرانو مینوالو، په ډېرې بښنې سره زه باید دغه ویډیو له تاسو سره شریکه کړم تر څو تاسو هم پوه شئ چې زموږ په وطن کې څه حالات روان دي، کومه فاحشه روانه ده. نو د پښتو ژبې خبریاله او اداکاره چې مخکې په پېښور خیبر ټي وي کې کار کولو، اوس راغلې د افغانستان ته. نو ملګرو، دغه د نجیبې خپرونه چې له اریانا ټي وي څخه خپریږي په نوم د بنډار له نجیبې سره. نو ملګرو، تاسو یې همدغه کمیس وګورئ، کوم کمیس چې په ویډیو کې تصویرونو کې ما ښودلی دی. افغانۍ کمیس خو دا رقم نه وي، افغانۍ کلتور خو دا رقم نه وي. تاسو یې په تصویرونو کې وګورئ چې له ستوني نیمایي لوس یا بربنډ دي. نو افغانۍ کمیس یا افغاني خطونه خو په واللهي که دا رقم وي. ما خو تر اوسه پورې دا رقم کمیسونه او افغاني کلتور کې نه دي لیدلي. نو دلته ملګرو، نجیبه فیض د افغانانو او د پښتنو بالخصوص د پښتنو کلتور نړۍ ته یې ډېر بد ښکاره کړ او په شرمونو یې وشرماوه. پښتانه او افغانان یې په شرمونو وشرمول چې دا په خپرونه کې ناست دي، بربنډ کمیس د اغوستی، کله یې د نارینهو کالي اغوستي. په واللهي چې پښتانه په شرمونو وشرمول چې د دې بې خبرې موږ بیخي الفاظ نه لرو. نو تاسو وګورئ دې تصویر ته چې هغه غاړه یې څومره ښکاري، هغه لستوڼي یې څومره ښکارېږي. او یو بل تصویر دغه مخکې چې تیر شو، په هغه کې د نجیبه فیض غاړه دومره خلاصه ده چې ان سینه بند یې هم پکې ښکاري. دا ډیره د بېغیرتوب نښه ده، ډیره د خفګان او فاحشهتوب نښه ده چې په افغاني ټولنه کې دا رقم فاحشه روانه ده او موږ ورته چوپ پاتې یو او هېڅ هم په مقابل کې نسو ویلی. دا خپرونه بیا د نجیبه فیض بیا په دې خپرونه کې ناسته وي. له دغه نجیبه له بنډار سره د خپرونې نه موږ څه شی به زده کړو چې په دې خپرونه کې داسې فاحشه روانه وي. زموږ کومې خویندې او کومې ښځې چې په کورونو کې دي چې دا خپرونه ګوري یا یې نه ګوري، هغه یې ټولې ځان سره بې سترې کړې. دې نجیبې د هغو هغه عزت یې له خاورو سره خاورې کړل. په دې کارو سره دا ډېر د افسوس ځای دی چې داسې خپرونه په افغاني تلویزونونو بالخصوص په اریانا ټي وي کې د بنډار له نجیبې سره دغه خپرونه مخکې وړل کېږي، په شرمونو یې وشرمول. نو ګرانو مینوالو، دا د نجیبې کارونه دي، دا د افغانانو کارونه دي، ځکه چې زموږ دغه وطن نه جوړیږي. نو ګرانو مینوالو، که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي، در سره لایک کړئ او نورو سره یې هم شریکه کړئ تر څو ټول خلک او افغانان او پښتانه د نجیبې له دغو کړنو څخه خبر شي. نو ډیره مننه چې ویډیو